تاسو له SBS پښتو سره یاست. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی شاپور زدران د ورپېښې ناروغۍ له امله په هند کې مړ شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د نوموړي مرګ د افغانستان د کرکټ لپاره ستره ضایعه بللې ده. شاپور زدران د افغانستان د کرکټ په هغه نسل پورې تړاو درلود چې د ملي لوبډلې د پرمختګ، شهرت او نړیوال حضور په جوړولو کې مهم رول ولوباوه. په همدې اړه نن له فرید هوتک سره خبرې کوو چې شاوخوا 15 کاله د افغانستان کرکټ بورډ د ویان په توګه کار کړی او د شاپور زدران د لوبو او کرکټ سفر یې لنږدې لیدلی. ښاغلی فرید هوتک، سلام او مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. په پیل کې راته ووایاست شاپور زدران څه ډول ناروغي لرله، که په دې اړه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې تاسو او د SBS رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بدبختانه به وایم چې زموږ تاسو یو نړیوال ستوری، یو اتل شاپور زدران چې د سرطان ناروغۍ له امله تیر ورځ د هند په یو روغتون کې ساه ورکړله او له دې فاني نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړې. کله چې ما د شاپور زدران خبر واورېد، زه په یو مېلمستیا کې وم، د ملګرو ترمنځ ناست وم، نو خدای شته چې دا څنګه خبر شوم، ډېر زیات خواشینی شوم او ډېر زیات ملګري ول، نو به اختیاره مې سترګو نه اوښکې راغلې. یوازې زه نه، یوازې زما ملګري نه، یا یو څو کسان نه، ټول افغانستان او د کرکټ مینوال د نړۍ په هر ګوټ کې چې دي په شاپور زدران خواشینه دي، خفه دي او غم ډېر دردونکی دی. ښاغلی هوتک صاحب، تاسو شاوخوا 15 کاله د افغانستان کرکټ بورډ ویان وی او د ملي لوبډلې د ډیرو مهمو پړاوونو شاهد پاتې شوي یاستئ. شاپور زدران تاسو ته د یو لوبغاړي او همداسې د یو انسان په توګه څنګه دریادېږي؟ بله هو شفیقي صاحب، په واقعیت شاپور زدران ډېرې خاطرې له ما سره شته دي او ډېرې داسې جالبې خاطرې را سره دي چې زه به د خپرونې په جریان کې تاسو وخت درلوده تاسو سره شریک کړم. شاپور زدران یو مخلص انسان و، صادقه انسان و، وطن دوسته انسان و، غریب دوسته انسان و او همیشه د مسکینانو او د بیوزلو سره د مرستې لاس درلوده. هغه ښه نیت درلوده د افغانستان لپاره او د کرکټ ټولو مینوالو لپاره. شاپور یو داسې کرکټر و چې په نړۍ کې ډېر کم داسې لوبغاړي پیدا کیږي چې په هغه باندې میدان ښکلی ښکاره شي، چې له هغې جملې څخه یو شاپور زدران و. هغه باندې میدان ښکلی ښکاره کېده، د هغه په منډه، د هغه په جذبه، د هغه په کرکټ، د هغه په د اوږدو څڼو او ښکلا باندې میدان ښه ښکاره کېده. نو په ټوله کې به درته ووایم چې شاپور زدران د ملګرتیا او په دوستۍ ولاړ انسان و او کرکټ ته، افغانستان ته او افغانانو ته وفادار انسان و. زه په دې باندې باور لرم چې په دې وروستیو 2-3 ورځو کې یعنی واقعا چې نړۍ پرې خواشینه ده، نه یوازې افغانان. دلته په استرالیا کې تاسو وګورئ، هغه څوک چې د کرکټ مینوال دي، هغه څوک چې د کرکټ سره بلد دي، هغوی پرې خواشینه دي. په نورو هیوادونو کې نو یو ښه کرکټر و او نن یوازې یو شخص لمونږه نه ده تللی، د افغانستان یو تاریخي څیره ونړېده. شاپور زدران د افغانستان د کرکټ د هغه نسل برخه و چې ملي لوبډلې له ستونزمنو شرایطو نړیوالو سیالیو ته ورسوله. د هغه نسل قرباني او هڅې د ننني کرکټ بنسټ څومره پیاوړی کړی دی او ستاسو په نظر د شاپور زدران رول په دې سفر کې څومره مهم و؟ د شاپور زدران رول په دې برخه کې ډیر زیات مهم و. شاپور زدران په سختو شرایطو کې، په کمو امکاناتو کې، په نشته امکاناتو کې کرکټ را پیل کړ او په ولګه، په تنده، په سخته کرکټ وکاوه او هوډ او فکر دا و چې د افغانستان لپاره یو څه وکړي او د افغانستان نوم په نړیوالو میدانونو کې وځلوي. هماغه و چې شاپور زدران وشوه کولی چې د لومړي ځل لپاره
په نړیوال جام کې د افغانستان په نوم باندې تاریخي بریا ثبت کړي او دا تاریخ به تل ژوندی وي. تاسو هم چاپلاسه بالر پات شوی یاستئ، هم دې ټکی ته په کتو د شاپور زدران بالنګ څنګه ارزوي او د هغه د توپشتنه ل نورو تیز چونکو افغان بالرانو څه توپیر درلود؟ بله هو هغه لوړ قد درلود او ډیر ښه استعداد په توپ اچونه کې درلود. د هغه په بالنګ کې ډیره کوالټي موجوده و او ان سوینګ اوټ سوینګ دواړه به ډیر ښه کولای شول. وکټ ټیکر بالر و، یعنی وکټ ډیر ښه اخیستل شوی او په عین حال کې په سخت شرایطو کې به هغه د افغانستان لپاره وضعیت کنټرول په میدان کې، حالات به کنټرول په میدان کې، د خپل تجربې د کار اخیسته، د خپل د خپل د مټ او د کرکټ له تخنیک نه به کار اخیسته. نو هغه په واقعا چې ډیر ښه بالر و او ډیر کم داسې بالران په نړۍ کې پیدا کیږي. هغه لوبغاړی و چې په لومړیو وختونو کې د افغانستان د کرکټ د پیل توپ اچونه ډیره قوي کړې و او بل خصوص هغه په نوی بال باندې ډیره ښه توپ اچونه کوله. د افغانستان د کرکټ مینوال شاپور زدران د هغه د ځانګړي انداز اوږدو ویښتانو لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړله او احساساتي لوبې لامل یادوي. تاسو په نظر ولې هغه د خلکو په ذهنونو کې دومره زر ځای ونیو؟ هو د هغه استعداد، د هغه وړتیا او د هغه افغاني جذبه هغه ډیر زر مشهور کړ. داسې مشهور کړ لکه څنګه چې د لاسه به بال توپون کې ته ژر رسیده، دومره ژر مشهور کړ. نو خبره ده چې هغه یو بااستعداد لوبغاړی و او ما مخکې تاسو ته ویل چې په هغه باندې میدان ښکلی ښکاره کېده، په هغه باندې د افغانستان ښکلی لباس ښکاره کېده، د افغانستان نوم پې ښکاره کېده. نو همدغه و چې ډیر ژر ډیر زیات مینوال پیدا کړل او د کرکټ په نړۍ کې پرمختګ وکړ. هوتک صاحب، د شاپور زدران د کومې لوبې یا کومې ځانګړې شیبې یادونه وکړئ چې تاسو په ذهن کې لا هم ژوندۍ وي، هغه به کومه وي؟ زما سره ډېرې ښې خاطرې شته دي، خو زه به 3 خاطرې تاسو سره شریکې کوم او دا به تل ما په ذهن کې وي. لومړی دا چې موږ په یو سفر کې ولو، زه فکر کوم چې زیمبابوې کې په سفر کې وو او هلته شاپور له یو چا خفه شو. ملګری وو، سفر نو لږ خفه شو. فقط دومره به د موږ ملګرو نه لرې تللی و لکه یو 15 متره 20 متره. زه ورپسې ورغلم او په خندا مې ورته ویل چې شاپور جانه دا ملګری خو تا باندې ډیر ګران دی او ته په دوی ډیر ګران یې. په خندا شو، وایي ورشه ټولو ته غږ کړه چې ما سره چای وڅښي. نو زه لاړم، ټولو ته مې ویل راځئ چې چای وڅښو. 2-3 کسان ولو، خو ملګري ولو ټوکې ټکارې به م کله کله کولې. نو کېناستو، د په اطاق کې م چای وڅښه او بیرته په خندا څېره باندې خپل ملګرو سره ما پخوانی ګپ ټوکې ټکالې کولې. او بل دا چې کله د کورونا ویروس رامنځته شوی و، په هغه وخت کې ډېر کسان ناروغ ول. زه هم د کورونا د ویروس له امله ناروغ شوی وم. نو یو څه اوږده شو دا ناروغي زما، د یو څو ورځې رخصتي مې زیاته واخیستله. نو لنډه دا چې بیا له ده سره مخامخ شوم. ده سره چې مخامخ شوم ما ته ویل چې راځه په دې میدان کې یو دوره ووهو. نو ما ویل سمه ده. نو ورسره روان شوم. چې کله ورسره روان شوم، شاپور چې کومې خبرې ما ته وکړلې او راته ویې ویلې چې ته خو ځوان یې، ته تکړه یې، ته پیاوړی یې، ته ورزشکار یې، تا باندې دا ناروغي هېڅ تاثیر نشي کولی. دا ډېرې خبرې راته وکړلې. نو سره دې چې دغه ناروغۍ نه زه راپورته شوی وم، خو بیا هم ذهنا یو څه نارامه وم. خو چې د خبرې مې واورېدلې او د خبرې راته وشوې، ډېر زیات تغییر راکې راغی او له هغې وروسته داسې فکر وکړو چې 50 سلنه زما ناروغي کمه شوه. هغې سره څنګ کې بله یو جالبه خاطره زه تاسو ته ووایم. موږ یو شپه د ملګرو ترمنځ ناست وو، یو څو شېبې ناست وو. د هغې وروسته ده وویل چې هوتک صاحب ځو. زه له دوی سره په موټر کې تللی وم. ما ورته ویل چې ځو. چې کله موټر ته را روان وو، دی ډېر بېړه کې و او چې کله د موټر جلب ته م کېناست، ډېر بېړه کې و. ما ورته ویل اشنا ډېر بېړه کې ښکاري. وایي هو، د عادي دوا مې راخیستې ده
او هغه دوا باید ورته مخکې دین چې هغه ویده شي باید ورسوم. نو موږ په د کور خواته روانو د ډرایو کوو یو ځای نه چې تیر شو د یو ډېر غټې حادثې غږ مو واورېده چې کله مو غږ واورېده زه چې کله ترې کوزېدلم نو د ماته وویل چې ګوره د مور د دعا برکته خدای وساتلو. دا ډیره جالبه وه ماته چې مجلس یې پرېښوده او د خپلې عادي دوا په وخت رسوله. نو ډېر یو ښه انسان او ډېر زبردست انسان دا هغه خاطرې دي چې زما په ذهن کې به روښ پاتې. هغه یو نه هېرېدونکی اتل دی او هغه به ټول عمر د کرکټ د مینوالو په زړونو کې د هغه یادونه ژوندي پاتې شي. ښاغلی هوتک ډیره مننه چې وخت مو راکړ او د شاپور زادران د ژوند لوبو او کرکټ په اړه مو خپل معلومات له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړل. نړۍ مننه. تاسو هم ډیره زیاته مننه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ او د شاپور زادران په اړوند مو ځانګړې خبرونه جوړه کړه. یو جهان له تاسو نه مننه. کور مو آباد. مننه. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.